یو ښځه یو بادشاه په کوټه کې گیر کړی نو سلطان سکندر بادشاه او ښځې په کوټه کې گیر کو بارې ورپسې کونډه وواله نو سلطان سکندر ورته دننه نه وویل چې او ښځې ور لرې کا د سلطان سکندر باچایي ده په تورو به دې کیمه کي ښځه هم ښځه وه ایاباد او د مال روډ او د فورډ روډ ښځه نه وه ښځه وه ښځه ورته وایي هغه ورځ یو سړي ویلې ویل جلوس وباسو مال څه جلوس وباسئ عریاني او فحاشي د دې متعلق جلوس وباسو دا لیډران نه دي دي دا مورمړي پلارمړي راټول کړي دا قمقل دا د خدای خره چې یو په لکۍ نیمګړي دي کینی کمپلیټ خره دي دا راټول کړي او ورته وایي چې چغې وهئ چې پاکستان کې عریاني برباد او فحاشي برباد په دې چل باندې لیډر په خپله ونډه زیاتوي مزه خو اوس تاسو په ایمان ووایئ خبره پوهېږئ که نه یو غټ کوتک را سره یو ولې تاسو ته ونیسمه خبره نه پوهېږي ته اوس په ایمان ووایه چې بجلیګر ملا په منبر درته ووایي چې هلکه جومات والاو تیار شئ دې ملک کې ښځې بربنډې ګرځي او د دې خلاف جلوس وباسو زه تاسو ته وایم که نه جلوس وباسو اوس زه په تاسو ته وایم چې جلوس وباسئ دې ځای نه ځئ تر مالګو منډۍ پورې یا قصهخانې پورې یا سیکارنه چوک پورې او عریاني او فحاشي برباد چغې وهئ او بېګاله ما وګورئ چې زه ښځې سره ناست یم بیا به زما په خوله جلوس وباسې په تا دې لعنت نه وي چې بیا زما په خوله ته جلوس وباسې چې ما وګورئ چې زه خو ښې چونګړې سره ناست یم او تا ته وایم چې عریاني او فحاشي ښه شی نه دی نو زما په دې ملاتب دې لعنت دي که نه زه خو دې اله تا ته یو کار وایم چې دا ګناه ده یا دا جرم دی چې زه په خپله نه کوم که نو چې یو کار زه په خپله کومه او تا ته وایم چې ته پې ورځه نو تا کې خو هم څه عقل تا کې خو هم څه سړیتوب پکار دی څه دماغ پکار دی چې ملا صاحب ته ما ته وایې چې بربنډو ښځو خلاف جلوس وباسې ته چې ورته راناست دی د دې وجې نه عزیزانو خدای سرونه درکړي اوس تاسو په ایمان ووایئ چا چې هوایي جهاز جوړ کړی دی هغه ستاسو غوندې بني ادم دی که نه دی که د هغه څلور خپې دي یا یې څلور لاسونه دي یا سترګې یې څلور دي یا یې غوږونه لس دي که نه تاسو په شان دی وایي دا هوایي جهاز چې چا جوړ کړی دی دا تاسو په شان دی که تاسو نه زیات دی هغه ولې هوایي جهاز جوړ کړی دی او ته ولې نشي جوړولی چا چې بحري جهاز جوړ کړی دی بحري جهاز وګوره قرآن کې راځي چې دا بحري جهاز اوس انګریزانو جوړ کړی نه دا د سلیمان علیه السلام د زمانې نم 800 کاله مخکې د بحري جهاز ایجاد چې دی یو مسلمان کړی قرآن کې راځي وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام سورة رحمان کې وګورئ وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان اول ایجاد د بحري جهاز مسلمان کړی او د سمندر د بیخ نه ملغلرې او مرجان اول ایجاد مسلمان کړی او دی راویستي ته ولې نشي جوړولی ستا پاکستان 50 کاله وشو دا انجینیرنګ یونیورسټي ده او دا ټیکنالوجي ده او دا پلانیالوجي ده او دا ډنګریالوجي ده او دا دالوجي ده او دا دالوجي ده دا ټیکنالوجي ستا کوم ځای ده په پاکستان کې انجینیرنګ ستا په پاکستان کې کوم ځای ده ته خو هم غول امریکې کړي وي او ته پکې یونیټیزونه پې اچوي خلکو ته دا شوقې چې دا غول ما وکړه دا دومره سوکه ته خوارشي په پردو غولو ټیزونه اچوي تا څه کړي دي تر اوسه پورې یو اسلامي ملک ما ته وښایي چې تر اوسه پورې هغه جهاز جوړ کړی بحري جهاز یې جوړ کړی توپه یې جوړه کړي ټینک یې جوړ کړی میزایل یې جوړ کړی د هوایي بمبارمنټ سامان یې جوړ کړی ایټم بم یې جوړ کړی هایډروجن بم یې جوړ کړی یو مسلمان ملک تاسو وښایي چین تا نه رستو آزاد دی تا نه رستو دومره دي واړه تاسو وګورئ چینیانو ته نن هغه مساله هغې سره پرته ده چې امریکا ته یېرېږي کلت نشي کولی چین ته امریکا ته یېرېږي تا نه رستو آزاد شوی دی هندوستان تا سره یو ځای آزاد شوی دی تا سره یو ځای ته ورشه د هندوستان حال وګوره د بل ملک خاوره به پکې ونه ګورې دا هم درته دا اورېدو نه ویم په سن 86 کې زه تللی وم دلي ته او ما ولیده بحري جهازونه خپل هوایي جهازونه خپل توپې خپلې ټینکونه خپل هایډروجن بم خپل ایټم بم خپل سایکل خپل لاره خپله موټر خپل دوایي خپله کپړه خپله هر څه د خپل ملک جوړ دي هر څه دلته حیات آباد کې د کوم ملک سامان خرڅ
د امریکې، د جاپان، د لندن، چاینا خرڅي. دلته ورته دوی ګڼکپان کینولي دي په لاره کې چې یو ته پولیس وایي او بل ته دغه وایي کسټم وایي. نو هغه یې ورته ګڼکپان کینولي دي چې په دې لاره که دا سامان راغی نو ونیسئ او سټورونه ترې ډک کړئ چې زمونږ خېټې پرې ډکې شي. هغه پیسې بیا چېرته ځي؟ کسټم یې چې ونیسي او پولیس یې ونیسي او اف آی ای ونیسي، پیسې ځي چېرته؟ په هغې پیسې د بېنظیرې مېړه بیا مزې کوي. زرداري استاد د هغه دې بریتو ته وګورئ تاسو، د هغه دې بریتو ته چې زه وګورم پخوا د جنګیرپوره کې د ښځو بلخانو لاندې به ناست وو هغه پوه شوئ. نو دلته یې ورته دا ګڼکپان کینولي دي، نو هلته یې چې ته والې غلط دي ونیسي. قانون دې په لاس کې واغستو، غیر قانوني سامان دې دلته راوړو خلاص. که ما قانون په لاس کې اغستی او د جاپان کپړه به اغستی او په لار راځم ما خو قانون خلاف ورزي وکړه. په صوبه سرحد کې وګوره، په ګورنمنټ هاوس کې وګوره، ایر کنډیشنې لګېدلي دي که نه؟ فریجونه پراته دي که نه؟ دا د کم ملک دي چې تاله راشي بنګلې ته خو رواش. یو ملا و ملا نو زوی تلی و هلکانو سره ښکار پسې، چې ښکار پسې تلی نو نور څه ورته میلاو نه شو، نو ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو نور هلکانو ورته وایي چې دا خو مردار دی. نو دی ورته وایي چې کون آنکھنے کے مردار ہے، حلال ہے، میں ملا دا پترا. د ملا زوی زه یم او حلال او مردار تاسو پېژنئ، بلکل حلال دی. هلکانو وی بیړی غرکه شوز د ملا زوی دی، د سره څوک خیر راغله په جګړه پلار ته یې راغله. پلار ته یې وایي چې میاں جی ګیدړ حلال ہے؟ نو ملا هم داسې تریناک غوندې نه، کون آنکھنے کے حلال ہے، مردار ہے. مردار ہے جی. ویله چپر نور جمال آنکھنے کے حلال، استا زوی نور جمال وایي چې حلال دی. ویله څه نور جمال آنکھنے ده؟ ٹھہرو میں کتاب دیکھا. الماری ته منډه کړې ده کتاب چورګې چې اوس نور جمال له وجه پیدا کړم کتاب یې راغستی دی. نو هلکان ناست دي اوس وایي میاں سنو کتاب نہ مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. د کتاب مسئله ده چې نور جمال چرته یې هلته ګیدړان هم روا دي. د صیب بنګلې ته چې راشي نو بیا قانون لاس کې نه وي، بیا روا شي. او که غریب په مزدورۍ اوچت کړی او را روان کړی نو قانون دې لاس کې واخسته. پرون دلته یو مجسټریټ راغلی و، چرګانو والا یې نیوه، ومې نه لیدو نو چې د ده نه ما دا دورنیک داسې تاو کړی و. چرګانو والا یې ونیو چې قانون هم لاس کې واخست. څلوېښت نرخ دی او تاسو په شپېته خرڅوئ. هغه ورته کور دی د میردین جومات شا، کور دی لوټې شه، نو په درې کم شپېته خو مونږ ته میلاویږي په منډۍ کې، نو په دوی څلوېښت یې څنګه خرڅ کور دی وران شه. نو یې بوتله پرچه یې پرې ورکړه، نن یې چې چالان کړه. یو نه مې پوښتنه وکړه مال څنګه چل دی؟ ویل 500 روپۍ جرم کړه. دا 500 روپۍ به کوم ځای ته ځي؟ دا پته مو لګه. ډېر شکر دی، د اړه مې داسې خوشحال کي. پرون دلته څه ډېر شی راټول شوی، داسې کتبې مطبې دغه کړې وې چې هلکه دا څوک دي؟ وی دا ناراض ګروپ دی د پیپل والا، یو سړی قید کړی نو هغه له په استقبال کې ولاړ دي. دا غریب دي که نه خدای پاک یې په خړ سیلاب یوړي. وخت نه دی راغلی، که وخت راشي د ټولو نه مخکې به ډمان شرموي، داسې به ګډېږي چې ډمان به شرموي. نو ما تاسو ته دا عرض کولو چې زه ملا یم خو زه پوهېږم رڼا او تیاره پېژنم، شپه او ورځ پېژنم. نو هغه ښځې ته سلطان سکندر آواز کوي چې د سلطان سکندر باچهي ده په تورو به دې کیمه کي. نو ښځه ورته څه وایي د بهر نه؟ ورته وایي د سکندر د تورې خبرې راته مه کوه، د سکندر د تورې خبرې مه کوه، سکندر هم ته یې ځان دې خلاص کا. سکندر خیال دا و چې دې ښځې جوړ زه نه یم پېژندلی، ځکه یې کوټه کې ګیر کړی. که دې ته دا پته وی چې دا بادشاه دی بیا به څنګه ګیرولو؟ ښځه ورته وایي د سکندر د تورې خبرې ماته مه کوه، سکندر هم ته یې ځان دې خلاص کا. او بادشاه زه ښځه یم او ته بادشاه یې، ما په کوټه کې ګیر کړی ځان نشي خلاصولی. په دې مې پوهه کا چې سبا د خدای په جیل کې ګیر شي نو څنګه به ځان خلاص کې. ښځې دا وي او ښځې دې ته بادشاهانو ته به دا بیا ورته وایي ښځه یمه
خو داسې ښځه نه یم چې د جهان نه بې خبره یم. زه د جهان په ټولو کرتوتونو باندې پوهېږم. عزیزانو عرض مې دا و زه ملا یم خو د الله مهرباني ده زه ډېر زاغ ملا پیدا کړی. زه د هر سړي د پوندو چال پېژنم. چال زه درته په ایمان وایم ما علم قیافه ویلې ده. علم قیافه چې زه سړي ته وګورم که د هغه دا د چهرې بناوټ چې دی د هغه د ټول بدن حال ما ته ووایي چې دا د کوم قماش سړی دی. چې وګورم لاس چې څوک راکړي چې لاس راکړي د لاس راکولو ادا نه ما ته پته ولګي چې دا څومره اوبو کې دی. ما په 50 کاله کې د پاکستان د حکومتونو سره جوړ ولې نه دی راغلی؟ ولې نه؟ ځکه چې هیڅ حکومت د دې ملک او د قوم دپاره مخلص نه دی. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم. لنډ وګورئ تاسو ټول د کلو خلک یې که نه یې؟ ټول د کلو خلک یې ځکه چې دې جومات ته دا غوړ غوړ نه راځي د یارې. زه دا د کونینو ستنې وامه که نه سړي ته وامه ورته په دې کوناټي کې نو زمونږ دې جومات ته ټول دا سپېره سپېره راځي دا د کلو. یو خان به دلته منزله راتلو نو ستا د دې علاقې خانان هم دې بار جومات ته منزله. زمونږ دا کلی هم د خانانو کلی دی که نه. دلته هم خانان ډېر دي. څه خانان دي مړه حجره کې ګنکان نیزهبازي کوي خو ښه په نامې خانان دي. نو دې بار جومات ته منزله دي دلته نشي راتلی د سره ستنې دي د کونې. څه خبره مې کوله؟ چپ 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 لیوانې څوک خبره مې څه کوله چې زه سړی تیر شي د پوندو چال یې پېژنم. چال مولانا تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې وی هر څنګه جامې چې اغوندې واغونده خو په خدای قسم زه ستا د پوندو چال پېژنمه. نو ما د پاکستاني حکومتونو د پوندو چال پېژندلی دی. چال دلته یو سپېره غوندې دی زمونږ د دې کلي دی. نو د الیکشن په وخت کې په دې سړک کې منډې به والې وخېږئ الیکشن ته او تیار شئ او ورځئ پرې او شابه داسې تلو راتلو تلو راتلو به په دې سړک. چې ماښام شو نو اچا دپاره چې منډې والې هغه وګټله. چې ویې ګټله نو ما ورته ویل چې پلانیا ویلې مالیار خو دې وګټله. ویلې او که نه مال نن خو ډېر ستړی شوې بېګاله به دې هغه پلاني خان په خپل ډبل بیډ کټ کې لږ پرې نه دي چې سملې وارام د هغې کټونه خو ډبل بیډ دي که نه مال په خپل ډبل بیډ کټ کې کټ به دې پرې نه دي چې لږ پکې ارام وکړي. ویل مونږ بنګلې ته نږدې نه پرېږدي او ډبل بیډ کې هم سملوي. نو مال خدای دې په شرمونو شرمه واسې دې ځان وشړولو ټوله ورځې. خان ته غویې فرض کړی قلبه در باندې وکړي بیا دې په اخورو تړي. خان او نواب تاسو د هغې غویان یئ. د عوام چې دي دا د ټیکهدارانو خره دي. ټیکهدار چې ټوله ورځ په خره باندې کومه ګټه وکړي که نه په خره نو د شپې ټیکهدار چېرته لاړ شي او خر چېرته لاړ شي؟ خر لاړ شي هغه خپل ډیران ته چې غلمل پې وخوري او ټیکهدار صاحب بنګلې ته لاړ شي. نو دا عوام د ټیکهدارانو خره دي. دا عوام د دې لیډرانو خره دي. بله خبره ده چې اوس عوام خدای پوهوي نه نو چې نه لا تتخذوا اليهود ټول وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یهود او نصاراو ته به دوست نه ور خدای ویلي دي. که ته د خدای نه لوی نو ورته وایه بیا. نن کابل ولې سټ کېدو ته امریکا نه پرېږدي؟ ولې یریږي چې که کابل او پاکستان او ایران دا درې واړه ملکونه یو شو نو اسلامک بلاک به جوړ شي بیا به پکې زما دارونه خرڅي. تاسو به وګورئ دا کابل به ټوکړي ټوکړي د دې پاکستان حشر به ته وګورئ. که مړم او دا پاکستان تاسو ټوکړي ټوکړي د دې خلقو د لاسه د امریکې په شیطانت ونه لیدو که مړم نو راشئ په قبر به متیاز. هېڅ ترقي مسلمان ملکونو کې نشته. یو مهرباني په خدای کړې ده چې پیسې او دولت یې وله ورکړی دی لکه عرب ملکونه چې د تیلو کوي ورته رایستي دي په وطن کې هغه دولت دی ورسره. نور هېڅ ترقي مسلمان ملکونو کې. مصر وګورئ د زرګونو کالو مسلمان حکومت دی. د زرګونو کال تاسو وګورئ په مصر کې هېڅ ترقي نشته. د مصر بادشاه چې دی حسن مبارک هغه ورځ یو دوه مصریان راغلي وو تبلیغي جومات کې ما ته پوښتنې کولې ما وی چې تاسو
احرام مصر کتلی دی هغه ځای چې کوم ځای کې د فرعون لاش پروت دی او تر اوسه پورې خدای پاک باقی ساتلی ثابت پروت دا ثابت خدای پاک دې د پاره ایښی دی چې لتکونه للعالمین نذیرا ستا دا بدن به زه ثابت ساتم تر قیامته پورې صلا لتکونه للعالمین نذیرا چې د ټول عالم د پاره یو عبرت وي نو ما هغې ته وویم مصریانو ته چې تاسو احرام مصر کتلی نو هغه داسې په ګیره لاس ووهلو وی چې لصاحب اللحیه هذا ممنوع ګیرې والا احرام مصر کتو ته نه پرېږدي دا ګیره ویل ګیره مونږ پټ ګرځو په مصر کې او مصر کې قانوني طور هذا ممنوع دا ګیره منع ده مال ائمة المصر د مصر ائمه ما ته ویل صفا مخونه وي په منبر ناستې خطبې وایي ائمه د مصر اوس د مصر د حسن مبارک نه لوی ټټو چې دی د امریکې دا بل نشته لوی خرید شده غلام چې دی هغه د امریکې د مصر نه بغیر بل نشته په عرب ملکونو باندې تاسو وګورئ ټول تسلط چې دی هغه د امریکې دی د خپل ملک ته راشئ قرآن خدا ویلی دی چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والاو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصاراو ته به دوستان نه وایي او یهود او نصارا به په دوستۍ نه نیسي د قرآن خدا قطعي حکم دی او قطعي فیصله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فتح د مکې وشوه نو حکم یې وکړو چې وباسئ یهود او نصارا د جزیره عرب نه د عرب په جزیره باندې چې څومره یهود او نصارا دي هغه د مصر عربو نه پیغمبر حکم دا کړ نن ورشي سعودي ته ولکه فوج د امریکې د سعودي په قوو پروت دی او په جده کې دا د اورېدو خبره تاسو ته نه کوم په منبر رسول باندې دا د لیدو خبره ده په سن 65 کې ما لیدلي او په سن 82 کې بیا زه عمرې ته تللی وم بیا مې لیدلي چې د جدې بندرګاه چې دی او د جدې ایرپورټ چې دی په دې تمامو باندې به انګریز او مې مګورې بربند به روان د جدې د سمندر بندرګاه چې دی په هغې باندې څومره تفریح ګاونه چې دي هغه د انګریزانو څومره چې دا هغه ښار دی چې بیبي حوا پکې پرته ده ستاسو مور پکې پرته ده چې دا هغه ښار دی نن زمونږ د مور قبر ته دعاګانې چې دي نو هغه د لندن او د امریکې انګریزان کوي نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای ویلي چې دا سړی به چرې ستا دوست نشي دا نشي ستا دوست کېدی نو که ته وایې چې دا زما دوست دی نو ته رښتیا وایې اوس امریکې ته مونږ دوست ملک وایو که نه وایو انګریزانو ته مونږ دوست ملک وایو که نه وایو اوس اسرائیل ته مونږ دوست ملک وایو او کوشش کوو چې اسرائیل سره زمونږ سفارتي تعلقات جوړ شي نن ستا په ملک کې چې هر حکومت بدلیږي د هغې فیصله په وایټ هاوس کې کېږي زمونږ د مسلمان فیصلې خو به پخوا په اسمانونو کې کېدې اوس د مسلمان فیصلې چې دی په وایټ هاوس د امریکې کې کېږي نو قرآن کلیر کټ آرډر دی چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصاراو ته به دوست نه وایي دا ستاسو دوستان نشي کېدی خدای ویلي زمونږ هر ادا وګوره د انګریزانو ده هر ادا کوم ایجاد د لعنت چې انګریز وکړي کوم ایجاد د لعنت چې انګریز وکړي اول خیر مقدم ورته مونږ وایو اوس د ډیشنټي نه ایجاد چا کړی دی که ته مسلمان کړی دی نو مسلمان خو تر اوسه په میخ جوړولو هم نه پوهېږي دا د اورمړو خره چې دي دا د اورمړو خره دا د اورمړو خره چې دی تر اوسه پورې یو میخ هم نه دی جوړ کړی چېرته موټر وګورې وایي دا پاکستان اسمبل دی ما ته وایي وایي جي دا موټر پاکستان اسمبل دی په ارام کښېنه د ایلو بچو له غوتې مه ورکوه زه نادان نه یم زه ملا یم خو زه